अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के तासो हर कले दे मानन तासो द पारा दी मोहब्बत युदा से तावीज़ रोड़लो जेदा तावीज़ दे और पशानते और दी तीर कमान पशानते बिल्कुल तेज दा और दी तीर कमान पशानते बिल्कुल पनखा बांधे लगी और दे और होंदे तेज दा लका और सोक वलगई और लास वता जोखतई नु लास वजई नो दा तावीज़ چې چا د پاره کوي لکه تاسو سوچ سمجھ وکئ ولې چې دا ډیر زیات خطرناک تعویذ دی دا تعویذ زما د کاری صاحب هغه ولا ازموده تعویذ دی د تعویذ اجازت هغه ماته نه راکولو خو چې کله ماته ډیر کمنټونه راغللو ماته په واتس اپ باندې میسجونه هم ډیر زیات راغو نو خلک ډیر زیات پریشان وو چې کله ورته هغه ما او خودل چې ډیر زیات خلک مجبور دي او ډیر تعویذونه وکړل چې هغه ورته رزلټ نه دی ورکړی نو ته ماته د تعویذ اجازت راکا بیا چې کله دا تعویذ اجازت ماته راکړلو نو اول دا تعویذ ما خپل چیک کړلو او می کړلو نو ماته د تعویذ رزلټ راکړلو نو ما چې تاسو ته هم دا تعویذ شیر کما دې چا تعویذونو اوس پرې اثر نوي کړي نو هغه خپل روحانيت لازمی چیک کړي هغه د پاره په چې ویډیو کې مخ کې تاسو ته یو طریقہ خایما چې تاسو ته بسنګ پته لګي چې زموږه روحانيت ته چې کم دی اثرات تیز دي او کا کم دي نو د دې وجنه تاسو ته بیا په ویډیو کې وایم تاسو ویډیو اخره پورې ګورئ سکپ کوئ ما دکې به تاسو د لپاره ډیره غټه فائدہ وي نو چې کله ما د تعویذ چیک کړلو د ماته رزلټ په 24 غنټو کې راکړلو نو د دې وجنه ما د تعویذ راوړلو چې زه خپل څومره د مولا سبسکرایبر دي زما یوټیوب ولا فیملی دا چې ډیر زیات پریشان دي ماته کمنټونه هم کوي میسجونه هم کوي په واتس اپ باندې او پریشان دي ډیر زیات نو دا ما هغه د پارا راوړلو دا تعویذ ډیر زیات سخت دی هغه ماته اول زما کری اویل چې کچېری دا تعویذ غلط مقصد د پاره استعمال شلو نو دا بو مغه شانتي اثر واپس هغه انسان باندې کوي چې څوک دا تعویذ لیکي نو د دې وجنه دا تعویذ الګ سوچ سمجھ کې او بالکل ډیټیل سره ویر کا چې ار یو انسان په د تعویذ باندې پوه شي چې چره دا تعویذ کوي نو چره غلط مقصد د پاره اونکی یا اسی د چا د تنگولو د پاره اونکی یا د چا ټیم ضایع کولو د پاره یا د تعویذ ازمایش د پاره کچری چا د تعویذ وکړلو نو د الټا اثر به په هغه انسان باندې وشي یو تعویذ په خپلو خانو کې د درو تعویذونو طاقت لري یعنی نور درې تعویذونه اوکي او دا یو تعویذ اوکي نو دا د دغه درو تعویذونو طاقت لري نو د دې وجینا دا تعویذ ډیر زیات سخت دی زه تاسو ته بار بار وایم کله چې تاسو دا تعویذ کوئ نو د تعویذ د پاره به تاسو اول صفا سوترا اولمبي په بلمزي کې بدا نه کوئ او خويندې چې څومره دي هغه د پیریډز په ورځو کې نه کوي یعنی د بیماری په ورځو کې به دا تعویذ نه کوي ولې چې کچري وکړلو نو تاسو ته ډېر غټ نقصان په هغه صحت کې درشي بیا به لسونه مروړی د مچ په شانته خو بیا به د کاټ نوي نو د وجینا تاسو ته وایم چې دا تعویذ تاسو چې څنګه زه تاسو ته ویډیو کې وایم نو مغه شانتي وکي بیا چې کله تاسو صفا سوترا اولمبي دی او داس می وکړلو نو تاسو به یو د تنهایی ځای منتخب کړئ چې هغه ځکه څوک زیرا زینا او تاسو باندې د چا بلا سنوي چې تاسو دا تعویذ پر سکون او آرام سره ولي کوي بیا چې کله تاسو چا د پاره کوي که هلک وي که جنې وي که چا هم د پاره هم کوي رشته د پاره کوي یا خواخیس خر د پاره کوي یا خزه خاوند د پاره کوي نو تاسو د هغه سوچ اول په خپل دماغو کې مضبوط اوساتئ چې مونږ دا تعویذ خپل محبوب د پاره کوو او دا تعویذ به مونږ ته رزلټ را کوي او چې مو غواړو چې دغه پزړه کې مونږ لپاره د محبت اور بل شي نو ان شاء الله دا تعویذ به تاسو ته 24 غنټو کې رزلټ درکوي لکه څنګه چې ما ته راکړلو چې کله تاسو د تنهایی ځای هم منتخب کو نو تاسو به یو سپین کا حاضر واخلئ او یو تور پین برا واخلئ بیا به تاسو کچری تاسو سره خوشبو ولا اگربتی وي نو هغه به هم په کمرې کې ولګوي اور مومبتی چې کومې وي لکه چې اور پیلګي نو هغه مومبتی به هم ولګوي
ولې چې دا د درو تعویذونو ولا موکلات وي په د یو تعویذ کې نو هغه موکلاتو کې ځینې موکلات داسې وي چې هغه د خوشبوئی طرف ته ډیر زیات متوجه کیږي نو کچری د کې د یو تعویذ ولا موکلات هم تاسو ته متاثر شولو نو تاسو کار بو وکي او کچری د درو وړو تعویذونو ولا موکلات اثر شولو نو شیشه د پاره تاسو دا کوي هغه ته په خپو کې بیړۍ واچي او تاسو خپو ته به راولي تاسو په خپو کې به د هغه په اورمیجه کې برسي وي او هغه رسي به تاسو په لاسو کې وي تاسو محبوب په سوچو تاسو په محبوب په ژوندۍ کې به تاسو کنټرول وي چې تاسو وایي کینا اهابو کینی چې تاسو وایي پاسا اهابو پسی بیا چې کله تاسو دا تعویذ لیکي نو تاسو بو سوچ دی وکړلو نو تاسو بو سالور وړو صورتونو آیت الکرسی په ځان باندې چوف کړئ بلکې دا تعویذ نه هر یو تعویذ چې هم تاسو کوي که زما چینل نه کوي که د بل چا چینل نه کوي نو تاسو سالور وړو صورتونو آیت الکرسی په ځان باندې چوف کوي دا تاسو د پاره اثر دی ولې چې د تعویذ کوم موکلات وي نو بیا هغه تاسو ته نقصان نه درکوي کچا خويندو یا رونو خپل اثار اونکړلو صورتونو آیت الکرسی په ځان چوف نکړلو نو بیا د تعویذ علماء کلات چې کم دي هغه تاسو ته هم نقصان در کولای شي تعویذونه صرف لکری نه دي چې تاسو پین او کاغذ راواخلئ بس هغه تعویذ وشولو تعویذ ډیر زیات مهنت غواړي تعویذ کې تاسو باندې الټا اثر هم کېدلی شي نو تعویذ لږ سوچ او سمجھ سره کوي چې کله تاسو ډیر زیات مجبور او بېوسه شئ ته په واتس اپ باندې یو روز میسج کړی دی چې زه یو جنۍ سره مینه کوم او هغه سکول ته ځي راځي او صرف ما وګوري بیا ما نه مخ واړی نو دا تعویذ هغه د پاره هغه ډیر زیات ټیم شولو چې منه تعویذونه غواړي خو هغه د پاره ما اوسه پورې تعویذ اپلوډ کړی نو یو تعویذ می اپلوډ کړی خو هغه ورته ریزلټ ور نکړلو نو د دوجینا تاسو تما دا تعویذ وروړلو دا تعویذ تاسو وکي ان شاء الله د الله په حکم سره به تاسو ته دا تعویذ ریزلټ درکوي او کچری تاسو ته تعویذ ریزلټ په 24 غنټو کې درنه کی نو د دې مطلب نه دا چې تاسو بل تعویذ ولیکئ یا تاسو بس وایي چې د تعویذ ریزلټ نه کورا نو بس دا فضلو او لکه او دنیا په امید ولاړه ده نو تاسو به خپل امید نه پرېږدئ تاسو به خپل یقین پوخته ساتئ چې دا تعویذ به موږ ته ریزلټ راکوي د هر یو تعویذ مقدار چې کمی یعنی ورځې چې کمی وي نو هغه یو سلوي خورځي وي چې یو سلوي خورځي پورا شي نو تاسو هغه تعویذ ریزلټ درنکړو بیا تاسو بل تعویذ کولای شئ اکثر خلک داسې دي چې زه دې کې په یوټیوب کې وایم چې 24 غنټو کې به اثر درکوي یعنی تاسو ته به دا تعویذ ریزلټ درکوي نو هغه ته چې 24 غنټو کې ریزلټ ورنکي نو هغه بیا تعویذونو نورو ته زور ورکی یا مایوس شي او بیا د هغه تعویذ توهین شروع کی نو د دوی نه تاسو لکه گزارا کوي چې کله تاسو تعویذ کوي نو تاسو یو سلوي خورزو پوری انتظار کوي کچې تاسو دا هغه تعویذ ریزلټ در نه کو نو تاسو بیا بل تعویذ کولای شئ نو کله چې تاسو آیت الکرسی ویلا او په ځان باندې وچوف کا او د تعویذ لیکنو ته تاسو کېناستئ نو تاسو په قبله طرف ته مخ کوي یا د کوم خانو کې چې ما نمبرې اچولې دي چې 1 2 3 4 دای د تعویذ چال دی تاسو به د چال په مطابق صحیح یعنی تاسو ته ما چې په ایک لیکل دی نو تاسو به ایک نه لیکئ تاسو به د ایک خانه ولکه چې کم عادت لیکل شوی وي تاسو به محالي کوي نمبرې صرف ز تاسو ته اسانتا د پاره اچوم ته تاسو د تعویذ په چال باندې پوه شئ چې تاسو غلط نشي او تاسو ته تعویذ ریزلټ زر درکې نو تاسو به نمبرې نه لیکئ بیا چې کله تعویذ خانه مکمل شي نو د لاندې براشي الخب ولیکئ چې تاسو الخب ولیکل نو بیا به تاسو د چا د پاره د تعویذ کوي که هلک وي که جنۍ وي دا هنوم به ولیکئ که جنۍ وي نو بنت به کوي او که هلک وي نو بن به کوي بیا به د هغه د مور نوم ولیکئ بیا به اعلی خوب ولیکئ بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ او که جنۍ نو بنت به کوي او که هلک نو بن به کوي بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا چې کله دا ولیکل شي نو تاسو به دا موم جمع کوي یعنی د تعویذ شکل به ورکئ او یو تور تار به راواخلي او د دنه به څلورو طرفونو نه تاو کوي یعنی مانس کې به د کې کروس نشان جوړ شي
نو بیا چې کله تاسو دا تعویض مکمل کړلو نو تاسو به دا پرې یو ستر تار وتړئ، یعنی داسې یعنی د تعویض په شانتې به دا چې زوړن وي زوړندونو دپاره تاسو ته پکاره چې دا ولا تعویض ولا چې کم تار وي هغه تاسو لږ اوږد کړئ، چې کم درخت کې یعنی کمې اونې کې دا تاسو زوړندوئ چې هغه کې دا زوړن شي او اسانۍ سره چې هوا پې لګي چې دا خوځېږي. نو د تعویض استعمال طریقه مو هم تاسو ته وښودله او د چال مو هم تاسو ته وښودل. دا تاسو کومې ورځې هم کولی شئ، خو بهتره ورځ د تعویض والا د جمعې ورځ ده چې تاسو دا تعویض د جمعې په ورځ وکئ، نو انشاءالله دا به تاسو ته ریزلټ ډیر زر او 100% درکوي. اوس که چېرې چا جمعې ورځ اویلیبل نه وي نو هغه د کوشش وکړي چې د جمعې ورځ اویلیبل کړي ځان ته، ولې چې د تعویض ورځ د جمعې ده او د تعویض زکات ما هم ادا کړی دی، خو تاسو به هم د تعویض زکات ادا کوئ، یعنی تاسو نور څه چیلې میلې نه دي د تعویض ولا، خو چې کله تاسو دا تعویض کوئ نو هغې نه وړاندې تاسو ته پکار دی چې تاسو 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 50 روپۍ یا 100 روپۍ یو غریب ته یعنی مسکین ته ورکئ. لکه نن سبا اکثر خلک داسې شته دي چې مالدار وي خو خیر غواړي نه، تاسو کونډې ته وګورئ چې هغه کونډۍ خاونې نه یا څوک مزدور وي چې کار روزګار نشي کولی، نو تاسو هغه تاسو څومره واس وي 100 روپۍ وي 50 روپۍ وي 10 وي 20 وي 1500 وي څومره هم ستاسو وس وي تاسو د خپل وس مطابق د تعویض زکات ورکئ. که تاسو تعویض نه وړاندې د تعویض زکات ورکړلو نو بهتره خبره ده، نو که چېرې تاسو تعویض د بعد زکات ورکوئ نو بیا هم څه مشکله نه ده، خو اکثر خلک داسې شته دي چې تعویض ولیکي ویونکي او بیا 3-4 ورځو د بعد د مخه تعویض زکات ورکوي. نو د تعویض چې کوم ما تاسو ته طریقې وښودلې او کم زکات ما تاسو ته وښودلو، نور د ده ولا چې کوم عادات وي یعنی د عادات ولا زکات وي هغه یې ما ایستلی ده، هغه تاسو ته ویستلو ته ضرورت نشته ده، خو د ده شکرانه چې کومه وي یعنی زکات چې کوم وي هغه به تاسو وباسئ. بهتره خبره ده چې کله تاسو دا تعویض لیکئ یعنی د 1 بجې د بعد لیکئ نو تاسو ته پکاره چې د تعویض زکات تاسو د سحر وباسئ، او که چېرې تاسو د سحر زکات وباسلو نو انشاءالله دا به تاسو ته ریزلټ ډېر زر درکوي. او چې څوک محتاج دي او چاته وقعي سره د تعویض ضرورت ته هغه ته زما د اړخه اجازت ته هغه د تعویض وکړي. د تعویض کلر هم ما تاسو ته وښودلو، د تعویض زکات هم ما تاسو ته وښودلو او د تعویض چال هم ما تاسو ته وښودلو او د تعویض استعمال هم ما تاسو ته وښودلو. اوس که چېرې تاسو کې نه یو هم میسټیک وشولو نو بیا به دا تعویض تاسو ته ریزلټ نه درکوي، بیا به تاسو کمنټونه کوئ میسیجونه به کوئ چې مونږ ته تعویض ریزلټ نه کوره. نو تاسو مهرباني وکړئ چې کله تعویض ولیکئ نو تعویض نه یو تصویر اخلئ او په واتساپ باندې ما ته راسینډ کوئ. واتساپ نمبر که د سکرین ولا کار نه کوي نو تاسو ته ما په انبکس کې د خپل واتساپ نمبر درکړی دی دویم ولا، تاسو په هغه باندې هم ما سره رابطه کوي. او ډېر خلک چې کوم دي هغه ته د سکرین ولا نمبر ولا واتساپ نه میلاویږي او د انبکس کې چې کوم ما نمبر ورکړی دی په هغه باندې ما سره خلک ډېر زیات رابطه کوي. نو تاسو ماته هغه تعویض ولا تصویرونه را استوئ، زه به تاسو ته وایم چې تاسو نور کې کوم میسټیک شوی دی یا تاسو نور کې میسټیک نه دی شوی، ښه مې کړی دی. نو د دې وجې نه تاسو اسانتیا دپاره زه ما دا یوټیوب چینل جوړ کړی دی او چې کله هم تاسو کوم مقصد دپاره تعویضونه کوئ نو تاسو کمنټ کې اول لیکئ چې مونږ ته د مقصد دپاره راکا، او ما ته اکثر کمنټونه او په واتساپ باندې د محبت دپاره راځي چې مونږ ته د محبت تعویضونه راکا. کنه تعویضونه نور هم ډېر زیات دي خو د محبت تعویضونو ولا ما ته ډېر زیات کمنټونه راځي میسیجونه هم راځي، نو د دې وجې نه زه د محبت تعویضونه ډېر زیات ورکوم چې د کم تعویض ما آزموده وي اول ما چې کړی وي ما ته ریزلټ را کړی وي نو زه هغه تعویض تاسو ته درکوم، چې کم تعویض ما ته ریزلټ را نه کي زه هغه تعویض تاسو ته وړاندې نه کوم. ارمان دا چې هره وجه وي څومره هم سخت تعویض وي نو زه هغه تاسو ته نه درکوم، ولې چې هغه ما ته ریزلټ نه کوره نو تاسو ته به ریزلټ څه درکي.
بیا تاسو چې کوم بادي وي چا مزاج بادي وي نو دا تعویز هغه دپاره داسې دی لکه یو هیره چې څومره قیمت لري، سره زر چې څومره قیمت لري، دا تعویز هغو دپاره د سرو زرو د هیرو په شانتې قیمت لري. نو د دې وجې نه دا تعویز بادي دپاره یعنی هوا دپاره دی. دا تاسو به درخت کې ځوړندوئ او چې درخت شین وي. اوس ما تاسو ته ویډیو کې شروعات کې وویل چې تاسو ته به زه د روحاني طاقت د زیاتولو والا وظیفه ما تېر هغه کې هم درکړې وه، دکې درته بیا هم وایم چې کله تاسو د مخصوصان لمونځ وکئ نو د تنهایي ځای کې به کښېنئ اور تسبیح به راواخلئ اور 11 ځل به درود شریف ووایئ، بیا به الله 1111 ځل به تاسو دا ووایئ. بیا به تاسو 11 ځل درود شریف ووایئ او په ځان باندې به چوف کئ. دا به تاسو 140 ورځو پورې کوئ. انشاءالله ستاسو روحاني طاقت به دومره سیوا شي چې تاسو به سوچ هم نه وي کړی. تاسو چې تعویز که ځان دپاره کوئ او که چاته ورکولو دپاره کوئ نو تاسو ته به تعویز ریزلټ ډېر زر کوي. اوس ما تاسو ته وویل چې تاسو روحاني طاقت زیات دی یا کم دی، تاسو یې پخپله معلوم کئ. نو تاسو به هغې دپاره یو کمره منتخب کئ چې هغې کې څوک هم نه ځي راځي. بیا به تاسو خوشبو راولئ، اګربتي هغه به په هغې کمرې کې ولګوئ او ځان پورې به هم خوشبو ولګوئ اور ځان اثار به وکئ. 4 وړه سورتونه او آیت الکرسي به په ځان باندې چوف کئ. بیا به تاسو یو مومبتي راواخلئ چې اور لګي. نو تاسو ته هغه مومبتۍ شپږ پکارې دي. بیا به تاسو هغه د یو ګلداره جوړه کئ اور د ګلدارې په 4 ګوډونو کې به هغه اګربتۍ کېږدئ. بیا به تاسو ته یو سیاټ ته کښېنئ چې هغه مومبتۍ تاسو نه لرې وي. نو تاسو به هغه مومبتۍ لګولې وي. بیا به تاسو هغه مومبتۍ اور ته سوچ کوئ چې هغه اور مومبتۍ باندې کمرې کې خو به تاسو هوا نه وي او تاسو به هم تر نه ریوئ. نو د دې وجې نه چې تاسو ته به هغه د مومبتۍ اور ته به تاسو سوچ کوئ. که چېرې د مومبتۍ ولا اور شوریږي راشوریږي یا تیزیږي یا کمیږي نو تاسو ته به پته ولګي چې زموږ سره روحانیت شته دی، یعنی موکلات هغې کمرې کې تاسو سره موجود دي او چې تاسو تعویز وکئ نو تاسو ته به ریزلټ درکوي. اور د سحر ټیم کې بیا هغې کمرې ته نوځئ او چې کوم اعمال تاسو کړی وي یعنی اګربتۍ مو لګولي، خوشبو مو لګولې وي نو تاسو به هغه ځای بالکل کلین کئ. بیا چې کله تاسو تعویز کوئ نو خپل آثار بالکل دغه شانتي کوئ، یعنی 4 وړه سورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ اور په هغې کمرې کې چې کومې کې تاسو دا عمل کړی وي اور په هغې کمرې کې تاسو تعویزونه کوئ نو انشاءالله ستاسو تعویزونه به تاسو ته ریزلټ ډېر زیات درکوي. زه تاسو بالکل اسانتیا اور بالکل ډیټیل سره پوهوم چې بیا هم تاسو نه پوهیږئ نو بیا د کې زما غلطي نشته. که تاسو تاسو تعویزونه ریزلټ نه درکوي نو تاسو مهرباني وکئ چې بیا کمنټونه مه کوئ. ولې چې تاسو ته ما کومې طریقې ښودلې وي تاسو هغه شانتي نه کوئ، بس صرف یې ولیکئ اور ځوړنې کوئ یا یې په غاړه کوئ یا یې سمندر کې واچوئ یا یې توی کې واچوئ اور بیا تاسو ووایئ چې یاره تعویز مونږ ته ریزلټ نه دی راکړی یا تاسو نه پکې یو میسټیک وشي یا نه تاسو نه پکې څه پاتې شي یا ستاسو روحانیت نه وي نو بیا تاسو ټول بلیم په ارمان د دې زما تعویزونه وي یا د بل کاري صاحب تعویزونه وي نو بیا تاسو ټول بلیم په هغه باندې واچوئ. نو چې کومه طریقه ما تاسو ته وښودله ده تاسو ته یو هم ملا هم نه ښایي، ولې چې د ده خطره هم ډېره زیاته ده او که چېرې تاسو خپل اثار تاسو نه هیر شوي وي او تاسو خپل اثار نه وي کړی او تاسو دا اعمال وکړلو نو چې په هغې کمرې کې څومره هم موکلات وي هغه به تاسو ته دومره هټ نقصان در ورسوي چې تاسو به سوچ هم نه وي کړی. نو د دې وجې نه دا یو کاري هم چاته نه ښایي. زه چې په شروعات کې راهمه عملیات دنیا کې مقدم کېښودلو نو ما ته هم د دې پته نه وه، خو چې کله ما دا کولو او چې کله ما چیک کړلو نو زما روحانیت ډېر زیات او ما سره موکلات یعنی ما به چې کم تعویز هم کولو موکلاتو به ما ته ورکې مرسته کوله، یعنی چې تعویز به ما که ځان دپاره کولو یا موبایل چا دپاره کولو نو ما ته به د تعویز ریزلټ راکولو. او که چېرې هغه اور چې کوم د مومبتۍ باندې لګېدلی دی بالکل یو شانتې ولاړ وي او خوځېږي راخوځېږي نه نو تاسو پوه شئ چې ستاسو روحانیت چې کوم دی دا ډېر زیات لکه نشتو کې شمار دی، ستاسو روحانیت نشته دی. نو د دې وجې نه تاسو تعویزونه ځان دپاره مه کوئ او نه یې بل دپاره کوئ، بلکې تاسو داسې کاس وګورئ چې تاسو هغه باندې بروسه وي نو تاسو هغه انسان ته ووایئ چې تاسو دپاره تعویز وکړي.
ولې چې ستاسو روحانیت نشته که تاسو تعویذونه څه چې د تعویذونو کتاب هم په غاړه کوي نو تاسو ته به ریزلټ نه درکوي تعویذونه او کچري هغه اور خوځېږي راخوځېږي یا تیزېږي یا کمیږي یا مومبتۍ ورکې مړې شي نو تاسو ته به پته ولګي چې په مومبتۍ اور کې څه فرق راغللو کچري هغه تیز شولو نو پوه شه چې تاسو روحانیت او په هغې کمرې کې موکلات ډیر زیات دي یعنی جنات ډیر زیات دي او کچري کم شولو یا په بندیدو شو یا بند شولو نو تاسو فوراً خپل آثار دوباره هم وکئ او هغې کمرې نه واپس راوځئ د وجې نه تاسو چا پسې ګرځئ ما چې زموږ روحانیت طاقت چیک کا چې زیات دی کم دی دا تاسو په خپل کور کې په خپلې کمرې کې بالکل په خاموشۍ سره کولی شئ او چې یو تعویذ وکئ نو چاته دا مه وایئ چې موږ تعویذ کړی دی اوس په دې ویډیو کې ما تاسو ته مکمل ډیټیل درکړلو تاسو ویډیو وګورئ او دا ویډیو ما وی چې زه تاسو د روحانیت اول طریقه وښیم خو ما ته ډیر زیات میسیجونه راغلي او کمنټونه هم راغلي نو ما وی چې راشه تعویذ هم ورکا او د دو په یوونو د پاره مکمل ډیټیل هم ورکا او کچېرې ستاسو روحانیت تیز وي نو بیا تاسو ځان د پاره هم تعویذونه کولی شئ او بل چا د پاره هم تعویذونه کولی شئ اوس د دې تعویذ تاسو خپل زکات هم ورکئ 100 وي 50 وي او چې کومه طریقه ما تاسو ته وښودله هغه هم وکئ نو انشاءالله دا تعویذ به تاسو په 24 غنټو کې ریزلټ درکوي ولې چې دغه تعویذ ماته په 24 غنټو کې دیننه ریزلټ راکړی دی نو ما ویل چې دا تاسو سره شیر کما څوک چې کم مقصد لپاره تعویذونه غواړي که محبت لپاره وي که څه شي لپاره هم وي ما ورته فوراً جواب هم ورکړی دی که په واتساپ وي او که په کمنټونو کې وي خو ما تاسو نه په بدل کې صرف سپورټ غوښتی را خو ما تاسو نه ډیره زیاته ګیله ده چې ما ته تاسو سپورټ بالکل نه کوره زما د یوټیوب چینل کال پوره کېدو ولا دی خو ما ته ستاسو در طرف نه څه مرسته را نغلله او څه سپورټ را نغللو زما واچ ټایم چې کوم دی هغه به ختم شي نو بیا زه کېدلی شي چې د یوټیوب چینل هم ختم کما ولې چې دا ما جوړ کړی و چې زما سبسکرایبر وي هغه ما سره مرسته وکړي او ما ته سپورټ راکړي چې زما چینل مخته لاړ شي او نور خلک ترې فایده واخلي او که دې کې زما چینل واپس سار دوباره شولو نو بیا ما ته د دو هیڅ هم ضرورت نشته دی زه به د یوټیوب چینل ختم کما او چې کم خلک ما ته دې ته راځي زه به هغو ته تعویذونه واپس ورکوم خو تاسو لپاره چې څوک خپل مزاج معلوموي یا د خپل نامو عادات معلوموي نو د هغو ټولو چې کوم مقصد لپاره تعویذونه غواړي هغه به نورو چینلونو ته ځي فیک اکاونټ باندې به خلکو ته میسیجونه کوي خلک به ورنه صرف پیسې وایي او کار به ورته نه کوي بس زړه کې مې تاسو نه ډېره زیاته ګیله دی چې تاسو ماته سپورټ را نه کړلو خو بس الله دې تاسو ټولو د زړه ارمانونه پوره کړي چې کوم مقصد لپاره تاسو تعویذونه کوئ الله دې تاسو خوشحال او آباد لري که د چا څه سوال وي نو تاسو کمنټ کولی شئ زه به درته د الله په حکم سره جواب درکوم او که زما یوټیوب چینل سار دوباره شولو یعنی زما واچ ټایم او سبسکرایبر هر څه ختم شولو نو بیا به زه د یوټیوب چینل ختم وم بیا به تاسو په خلکو باندې په هغو خلکو باندې واوړئ چې کم صرف تاسو نه پیسې اخلي او تاسو ته کار نه کوي بس نور به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ